ګرانو ملګرو، زه کله کله دا د مهاجرت مرکزونو ادارو سره کار کوم. دوی کې وکیلان وي، وکیلان هغه کډوال چې بې قانونه برطانیې ته راغلي وي ورسره خبرې کوي، بیا یې د کورنیو چارو وزارت سره شریکوي. یو ورځ له داسې یو ځلموټي سره مخ شوم چې عمر یې له 13 کلونو نه کم و، ښایسته و او اول ځل ښوونځي ته داخل شوی و. هغه وکیلې چې د ده دفاع کوله هغه هم ډېره ښایسته وه. نو بیا چې خبره سوه چې دی ښوونځي ته داخل شوی، ورته ویلې چې ښاغلیه، زه چې ماشومه وم ډېره ښایسته ومه. کله چې اول ځل ښوونځي ته لاړمه، پلار مې راته ویل چې لورې ته ښایسته یې، هلکان به درپسې ګرځي، خو ته کتابونو پسې وګرځه او هلکانو ته شا که. یو وخت به بیا راسي چې تا به علم کړی وي، پوهه به یې ډېر ښه راتلونکی به لرې، هغه وخت به هم درپسې هلکان ګرځي او ستا چې څوک خوښ و هغه به کوې. خو که اوس هلکانو پسې ګرځې او کتابونو ته شا کې، نو بیا کله چې د ژوند جوړولو وخت سي، هلکان به هم نه درته پیدا کېږي او ژوند به دې خراب وي. نو دغه هلک ته ویلې چې غواړې ښایسته راتلونکی ولرې، اوس به تا پسې نجونې ګرځي، نجونو ته شا که، کتابونو ته مخ که. کله چې فارغ سوې له پوهنتون نه، ته به ډېر ښه راتلونکی لرې، هغه وخت به هم درته ډېرې ښایسته نجونې پیدا کېږي او بیا به ته په خپله خوښه یوه جنۍ انتخابوې، ژوند به ورسره جوړوې. ما په خپل ژوند کې هم ولیدل، زموږ سره په پوهنتون یا ښوونځي وخت کې که څوک کتابونو پسې ګرځېدل، کله چې فارغ سو اوس ډېر ښه ژوند لري او له پوهنتون فراغت وروسته هم پسې نجونې ګرځېدې او د دوی چې کومه خوښه وه هغې سره یې ژوند جوړ که. خو هغه کسان چې د کتاب په وخت کې کتاب ته شا کړې وه یا یې درس ته شا کړې وه او نجونو پسې ګرځېدل، اوس یې ژوند در په دره دی. ممکن تاسو خپل چم ګاونډ کې هم همداسې ځوانان وینئ. نو کوشش دا وکړئ چې د کتاب او درس په وخت درس پسې وګرځئ. همدا کتاب ده چې تاسو ته بیا داسې ښه راتلونکی در په برخه کوي چې بیا به نجونې هغه وخت په تاسو پسې ګرځي او تاسو چې څوک خوښه کړه هغه به د ژوند ملګري جوړه کړئ. دا ډول که نجونې هم د کتاب په وخت کتاب پسې وګرځي، نو چې فارغې سي هغسې ځوان به یې په برخه کېږي چې د دې په خوښه وي. په دې هیله چې زموږ هیواد کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل سي. ښه وخت.